السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټول ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې ښه به یې. ملګرو د نورکلیني په شانتې بیا د سره په داسې یو موضوع بار بار ریپونه دي، بس بل هېڅ هم نشته، او خاص کر په کومه ځای کې په چارسده او مردان او نوخوارو په دغه ځای کې. په تېر ویډیو کې موږ ویلو چې یاره د الله پاک په دې ځمکه باندې څه عذاب نازل کړی دی چې د چا نه څه ګناهونه شوي دي چې کوم دی ټول څه عذابونه راځي نو بس په چارسده او ضلع چارسده او نور پکې بیا دا کم کلي چې دي حیران به پاتې شي چې یو ماشوم اوس د دې ماشوم دا بیان هم تاسو اورېدلی په دې سټیټس سره دا پټو ښکاري. یقیني د ده دا ویډیو به هم کتلي، بار بار دغه ته ضرورت نشته چې یاره راشه ته ویډیو وکړه، راشئ دا ویډیو وګورئ. ټولو به کتلي د الف خان شیرپاو د پیج نه وغیره په باقاعده به ستلی د پلار سره چې یاره دې ماشوم وایي زه هغه کانټه ته کړم، تاسو به خبره اورېدلي. د اورېدو خبره نه ده چې یاره سړی برداشت کړي چې واوري چې دا ماشوم وایي څه ده سره شوي څه دي، او وایي زما نه کپړې وستې بیا خپلې کپړې وستې. دا خو لا شکر دا دی چې ژوندی را پرېښو. په ده کې به زه ووایم چې لا لږ ډېر انسانیت پکې، نور د انسان بچی خو دا نه دی، دا یو حیوان حیوان. کوم چې دا ماشومان خوري که نه، کوم چې انسانان خوري دې ته یو حیوان وایي. خلک به د شرمخان او د دغه نه یېرېده ویره د ځنګل نه چې د شرمخ او دا راکونې شي. هغه شرمخان دا دي که نه، نور شرمخان ته څه ته چې ومو د ماشوم سره چې کوم دی ریپونه وکړي، ومو په دغه طریقو سره خپل غلط کار وکړي، خپل هوس چې کوم دی هغه پوره کړي، او د هغې نه بعد یې د لمړ کړي، کله یې د لګنو تور غوځار کړي، کله یو ځای ته کله بل ځای ته. نو دا څومره د افسوس خبره ده. د دې صرف یو حل دی، بس یو حل، پانسي نه ده پانسي. بار بار په هره ویډیو کې زه دا وایم چې یاره پانسي. قسم په رب که چې ته بیا چا دا قدم اوچت کو، که دا قدم بیا چا اوچت کو چې یاره راشه اب هلته دا سوچ کړي چې دا چل دی وکړو پانسي کوي دی مړ کېږي د خدای ظالمه. دا سوچ به د خپل ذهن کې کوي، نه څوک به ماشوم ته چوت هم ونه ګوري، نه به یو ماشوم ته چوت وګوري. که چې ته پانسي یولی پکې پانسي ورکړله صرف یوله زیات علم نه، دا نه چې ته لس کسان له پانسي ورکړه چې راشه په نمبر یو کس له پانسي ورکړه. او ها دا شرط کې ده که آینده چا دا چل وکړو ډایرکټ پانسي. چې کله یو مجرم د خپل جرم اقرار وکړو، چې د خپل جرم اقرار یې وکړو، بس بیا پانسي که خبر د هغه ختمه ده. ولې دې دا کار کړلی؟ ستا دا سوچ سمج نه لرې. تقریبا 2500 له پاسه چې کوم دی ریپونه وشو، 2500 له پاسه لا روان دي. خدای خبر چې دا به په سوشل میډیا ښکاره شي، خلکو ته پته ولګي د دې نه پټ په څومره کېږي. او دغه ځناور ته هم زه حیران په یم چې یاره دا دې ماشوم ته دې نه کوتو د خدای ظالمه. دومره ستا هغه انسانیت چې کوم دی مړ شو دی، دومره ستا دا ضمیر چې کوم دی اوده دی. مړه زه خو په تا لعنت وایم، ته ماته انسان نه ښکارې د خدای ظالمه، انسان خو ته نه. بس حکومت ته زموږ دغه مطالبه ده ملګرو چې دا پانسي عامه شوي نه که نه، والله که دا ریپونه ختم شي همدغه شان سلسله به روانې. په تېره ویډیو کې چې مې ته کوم شیر کړي چې بس راشه دا چل کوه، بس جیل کې 2-3 میاشتې تېرې کړه، به زمانه ته راوځه ګرځه ښه باچا به یې وروره. نو هغه خو هر کس ډاډه دی که نه، هر کس ډاډه شو چې بس راشه حکومت خو څه نه وایي یاسین، پولیس به دې ونیسي. پولیس غریبانان منډې وهي په غرونو کې، کله په مجرمانو پسې منډې وهي، کله په یو ځای کې کله په بل ځای کې، په دې ګټو کې کله په خوړګو کې دا منډې وهي په دې مجرم پسې، په یو ځای چاپې په بل ځای چاپې. بیا خو بس دې پولیس ته مو وایي مه نیسه که نه، نو څه له پې نیسي، ځکه ستا خو جیل دی صرف، جیلونه دې ډک کړو د خدای ظالمه. دې حکومت ته هم جیلونه دې صرف ډک کړو که نه، نو چې یو له پانسي ورکړې نه کم سے کم دومره به شي چې یار دا خلک به په خپله بیا لږ کنټرول شي.